ننګرهار کې خلک سولې ته هیله دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د یوې غونډې پر مهال وویل چې وسلوالو طالبانو درک کړي چې نور په جګړه کې ګټه نشته، نو ځکه یې د خلکو له غوښتنې سره سم د سولې لاره خپله کړې او د دې ولایت اوسیدونکي ورته هیله دي. دغه څرګندونې په ننګرهار ولایت کې په سولې او ښې حکومتولۍ کې د دیني عالمانو، قومي مخورو، ځوانانو او میرمنو رول تر لاندې غونډه کې وشوې. په سولې او ښې حکومتولۍ کې د دیني عالمانو، قومي سپینروبو ځوانانو او میرمنو رول او ونډې تر سرلیک لاندې غونډه. په ننګرهار کې د دې غونډې ګډونوال له طالبانو سره د سولې په تړاو روانو خبرو اترو او پیلو ته یې خوشبین دي او وایي په هیواد کې د روانې اوږدې جګړې تر شا تر ډیره د سیمې د یو شمېر خودغرضه هیوادونو لاس دی. سره له دې چې دوی وایي طالبانو درک کړي چې په جګړه کې خیر نشته، خو بیا هم له هغوی غواړي چې د افغان ولس د هوساینې په خاطر دې سوله وکړي او له جنګ جګړو د لاس واخلي. 40 کاله موږ د اور په لمبو کې سوځو، د چا د لاسه سوځو؟ د همجوارو ملکونو د لاسه سوځو. الحمدلله اوس هغوی دا خبره درک کړې ده چې په جنګ باندې په زور باندې کلي نه کیږي، او د دې وجې نه الحمدلله اوس یو کاروان د سولې روان دی. انشاءالله په ټول افغانستان کې سرایت کړی دی. طالب هم زموږ ورور دی، زموږ مټ او بازو دی، سیاست کې برخه اخیستې ده. د دې افغانستان باشندگان دي. موږ دواړو ته خوشبین یو، اول سولې ته هم خوشبین یو او د خپل نظام نه ملاتړ ته هم راوتلي یو دې میدان ته، دې ډګر ته، تر څو یو ښه نظام ولرو چې د نظام په چوکاټ کې سوله راشي. که موږ ښه نظام ونه لرو، ښه حکومتوالي ونه لرو، په راس کې یو معقول رئیس جمهور ونه لرو، نو سوله معنا څه؟ د چا سره او څوک به موږ سره کوي؟ په همدې حال کې په دغه ولایت کې میرمنې په سوله کې د میرمنو ونډه اړینه بولي او دوی داسې سوله غواړي چې د میرمنو حقونه پکې خوندي وي. ښځه چې دی د ټولو نه مخکې سولې ته اړتیا لري. بل ښځې ته چې دی باید 50% په سوله کې برخه ورکول شي. که ته ما تعلیم ته نه پرېږدي، څوک چې سوله نه غواړي، نو آیا ته خپله میرمنه نارینه ډاکټر ته وړلی شي؟ نه شي وړلی. ته د خپل اولاد منې کې، خپله لور منې کې، تعلیم نه خپله میرمن منې کې، اما ته دې ته بیا نه ګوري سبا ته خپله ښځه کم ډاکټر ته ویسي یا هغه چې دی تعلیم ته اړتیا لري. او مثال د خبرې اوس یو غونډه کې ښځې سړي چې څنګه حق لري هماغسې باید ښځې هم حق ولري. ښځې چې په یو اداره کې سړي ناست دي باید ښځې هم کښېني په هغه اداره کې. په هر ځای کې چې همدغسې سړي چې باید ښځې هم هماغلته اوسي. زوړ حالات ته لاړ نه شو، باید نوي حالات ته لاړ شو. زاړه شاته پرېږدو، باید مخکې پرمختګ وکړو، سوله راشي، سوله غواړو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالب چارواکو سره د سولې په تړاو د خبرو اترو د نهم او برخلیک ټاکونکي پړاو د پیل کېدو لپاره قطر ته تللی او ویل کېږي ډېر ژر به د قطر په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ د سولې د مذاکراتو نهم پړاو خبرې پیل شي.